قربانی پچا باندې واجب ده. سیده ساده خبره چې تاسو پې پوه شئ، 2.50 تولی 52 تولی سپین زر یو سړی د دې د نقدیت مالک دی، دومره پیسې ورسره شته دی چې دا 52 تولو سپین زرو چې څه قیمت رغیږي، بس چې دا قیمت ورسره شته دی په شریعت کې مالدار دی او په د قرباني واجب ده. لکه نن سبا ریټ خو خیجي راخیجي، خو نن سبا اندازتاً 1,78,000 روپے، 1,78,000 1,80,000 خواوشه، لکه 1,78,000 1,08,000 روپے چې د چا سره وي، یی دا چاته قرض وي، یی دکان دی سامان تجارت ته هغه دې ته رسیږي، په دې سړي باندې قرباني واجب ده. کال تیرېدل پکې شرط نه دی چې په دې پیسو به کال تیریږي، بس د دې نقدیت چې څوک مالک دی، یا ورسره دا نقدي دی یا دا چاته قرض دی، او یا ورسره د دې ساماني تجارت دی، یا یو کور کې اوسیږي او دویم کور خالی پروت دی او د هغې قیمت دې ته رسیږي، دغه هم د ضرورت نه زائد دی، نو په دې سړي باندې قرباني واجب ده، که هغه نارینه دی او که زنانه ده. نو نن سبا نصاب دغه 1,78,000 خواوشا کې چلیږي چې دا د چا سره نو په د قرباني واجب ده او دی به قرباني کوي.